السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الثانية غذائي مفيد. د ربیز د کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. د درس اتم درس دی، دومه واحده شروع کوو. غذائي مفید د ما ګټور خواړه. نو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې درس لایک او شیر کړئ. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ هم کولی شئ، او یوټیوب کې هم چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ. نو خپل درس پیلو. مشروبات ومأكولات. مشروبات ومأكولات. قائمة الطعام. قائمة طعام. الأطعمة السعر. الأطعمة السعر. سمك، دجاج، لحم، أرز، خبز، سلطة، عصير، شاي، قهوة. معنا خو تاسو ته مخکې درسونو کې ډیره شوی. سمک، ماهی، دجاج، چرګ، لحم، غوښه، أرز، وریجې، خبز، ډوډۍ، سلطه، عصير، جوس، شاي، چای، قهوه. سمک ماهی په 16 ریالا. دا هوټلونو کې تاسو د هوټلونو درس تاسو ته معرفي کوي. ماهی په 16 ریالا، 14 ریالا ده. دا 15 ریالا ده. دا 14 ریالا ده. دا 4 ريالات ده. دا 2 ريالين أو ريالان. دا 5 ريالات ده. دا 6 ريالات. دا ريال واحد. دا 3 ريالات. وده نمونه ده نرخونه. أستمع وأردد. بيض، زيتون، حليب، جبن، فواكه، عسل، تمر، ماء، خضار، سبزي، فواكه، ميوة. نرخو معنا بويغي. سمك، ماهي، أرز، ورجي. أتحدث مع زميلي كما في النموذج. خپل ملګری سره خبرې کوم څنګه چې مثال کې راځي. نو دا مثال زه وایم، تمرین دی دا تاسو باید کومنټ کې ولیکئ. ماذا تأكل ماذا تأكلين. ته وایې څه خورئ. أكل بيضا وزيتونا. هګۍ او زیتون خورم. نو دلته وایي ماذا تشرب ماذا تشربين. ته وایې څه څښکې. أشرب که اوبه څښي ما ولیکه، که شیدې څښي أشرب حليب. نو دا نور بیا تاسو وکئ. ماذا تفضلوا. ته څه غوره کوئ. من القائمه. د دې قائمه لیست ته ویل، د لیست د ډوډۍ لیست. أفضل جبن او عسل ارچې چې وایي. ماذا تريد. ته څه غواړئ. من الأطعمه. د خواړونه. أريد سمك. أصنف المشروبات الآتية. وترتیب کوم دا لاندې مشروبات په منظم ډول سره. مثلا باردة، يخ چیرته راځي، ساخنه ګرم چیرته راځي، او باردة او ساخنه دلته. مثلا حليب ګرم څکي که یخي، که ګرم څکي ساخنه لست کې ولیکه. عصير، جوس، دا باردة کې راځي. ماء باردة کې راځي. شاي ساخنه کې راځي. قهوه ساخنه او باردة هم خلک چې دواړو کې راځي دلته. یعنی شوکولاته، کاکاو هغه باردة کې ساخن خو نه راځي، باردة کې راځي. شوربه هغه ساخنه کې راځي، بعض وخت کې باردة هم خلک څکي. نو الخضار والفواكه. میوه او سبزي. خضار سبزي والفواكه میوه. طماطم روميان. جوافة امرود. سبانخ پالک. موز کیله. ملوخیه د دې نوم تاسو کومنټ کې ولیکئ. دا خو منګ سابه وایو، فکر کوم سابه دي. دا دلته ما کتلی دي. ملوخیه فکر کوم سابو ته وایي، قبل سنوم لري تاسو یې وایي هیله کوم. بامیه لیړو. برتقال مالټه. مانجو خيار بادرنګ. بطيخ دا. كمثرى دا ناك. كمثرى ناك. بصل پیاز. عنب انگور. لیمون. بازلا پلی. ثوم اوگه. یوسفیون دا یو مالټه ده، بل کینو ده. اوس تاسو وایئ چې د یوسفیون ته تاسو کینو وایئ که مالټه وایئ.
جرجیرون دی جرجیرون هیله کوم که څوک پوهېږي جرجیرون معنا پښتو کې ما پیدا نه کړه. جرجیرون څه ته وایي؟ هیله کوم چې دا تاسو وایي جرجیر څه معنا ورکوي. اناناس تفاح ماڼه جزرون او دا زردکه. ها مصنف فواکه خضار ترتیب کول فواکه خپل طرف ته لیکل خضار سبزی خپل طرف ته ولیکي. اوس فواکه کومه سره تفاح عنب مانجو چې شی راځي هغه دلته لیکو. بصل ثوم ثوم طماطم خيار دا دلته راځي. نو میوه د خوا لیکل کیږي سبزی د خوا لیکل کیږي. هیله کوم تاسو نه چې کومنټ کې فواکه یو طرف ته ولیکي خضار یو طرف ته جدا ولیکي. دا تاسو کورنۍ دنده. ها استمع واردد. هات القائمه. هات القائمه. قائمه د لیست وی لیست د ډوډۍ خوراک لیست. هات القائمه دا لیست راکړه. اقرأ القائمه. اقرأ القائمه و قائمه لیست ولوله اوایا. اغسل يديك امر ده اغسل ومنزه يديك لاسونه دي ومنزه. اشرب الحليب شودي وچكا شودي وچكا. اشرب الحليب. كل السمكه ماهي اخرى هو مفيد هغه ګټور دی. کلی یا راغلی مؤنث لپاره کلی السمکه ماهی اخرى هو مفید هغه ګټور دی. خذ الملعقه. خذ الملعقه قاشوغه واخله. قاشوغه واخله. دا درفمي اقرأ الاعداد الاتيه. دا واي 11 12 13 14 15 16 17 18 19. أضع علامة سكون في آخر الكلمة وأقرأ وألاحظ الفرق. وإذا السكون على مقدم في آخر بكلمة وأقرأ ووايم وألاحظ الفرق أو فرق دا ملاحظة كوم. معلمة معلمة مدرسة مدرسة. تفاحة تفاحة. موزة موزة. برتقالة برتقالة. تمرة تمرة. طبيبة طبيبة. معلمات معلمة معلمات. مدرسة مدرسات. تفاحة تفاحات. موزة موزات. برتقالة برتقالات. تمرة تمرات. طبيبة طبيبات. اختار الصوت الذي اسمعه في آخر الكلمة بكتابه. دې دپاره ټایپ پکار دی هغه موږ سره نشته نو دې تمرین نه تیریږو. نو درس به همدلته ودرو. دا به نوي درس کې شروع کو انشاءالله. نو که درس کې څه مشکل وي هیله کوم چې کومنټ وکړئ او درس لایک او شیر کول له یادونه باسئ. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.